اوله ناحیه کې امید آباد سات کې چې ماشوم مړ شو ما مړي سه ته مې نه راوړ ولاکه هغه د کفن روپۍ ما سره جب کوي او یا دلته چا سره وي نو د ورور مې غږ وکړ د جنازې او د کفن روپۍ دي ما یوه روپۍ ما سره نشته هغه ګاونډیانو دغلته یو کور دی هماغې ټوټه مو اخېسته هلک د کفن ته او صابون مابون یې مو اخېستی و موږ ته یې راوړلو قدرمندو یو ځل بیا داسې یو دردونکې کورنۍ خدمت ته راغلی چې هغه نوزاد ماشوم یې په حق رسېدلی او ورسره څه نه وي نو قدرمندو هیله کوم دغه د کور حالات وګورئ د سړه هوا په دې ژمي کې د بار نه دا حال دننه به څه حال تاسې راشئ دا د کور حالت دی دا کور دا د دې پخلنځی دی نو قدرمندو زه چې کوم کورنۍ انتخابوم کوم مرستې پرې سپارم دا چې خپله په ژوندي بڼه ګورئ دغه د کور اسباب یې وګورئ دا د کور اسباب په ډاګ پراته دي دا وګورئ په دې سړه هوا کې دا وګورئ دا یو تاقونه دي ښه نور دیو سره دومره وسه نشته چې دا جوړ کړي دغه دیوال یې وګورئ دا اوس هم په خطره کې ده کیدای شي دا دیوال خطا یو بغل یې خطا شوی دی کیدای شي دا هم خطا شي د چت حال ته وګورئ دغه مرسته چې ماته راکول کېږي زه کوشش کوم چې په حقدار وسپارم نو تاسې راسره اوسئ دغه کورنۍ هم د کورنۍ حالات تاسې وګورئ بچه ماشومانو حالات ورته وښیوه د ماشومانو په خپو کې چپلک نشته دی ګلالي ماشومانو حالات خپله په ژوندي بڼه ګورئ زما په نظر چې اوبه هم نشته دی دغلته چې هغه وخت سره دی خپل نظافت مراد کړي او دا یې پخلنځی ته وګورئ دا هم څه پخ کړي دي نوزاد ماشوم د په حق ورسېدو هغه ماشوم داسې چې زه مخکې نه مریض وم هره شپه مې سختې تېرولې دردونه مې اخیسته خو ما سره روپۍ نه وي چې ما خپل ځان رسولی وي بیا داسې چې یو ټیم کې زه خراب شوم لاړلم سیتامې ته سیتامه کې به ته دوسۍ واچوله دوا یې راته ولیکله چې ورشه بازار نه دوا وغواړه نو ما سره روپۍ نه وي بیا لاړم یو کلینیک ته کلینیک کې ما ته دوا راکړله چې دا دوا واخله هلته استعمال کړه خو ستا هم خطر دی د ماشوم دی هم خطر دی ته خراب یې چې بیا لاړو هلته سیتامه کې هلک وشولو 2 شپې بعد او بیا هغه نه پرې خزماني شوم زه او ماشوم مې نه خواړه و نه اوبه نه توده کمپله وه نه یو څه و هماغې د وجې ایسته ماشوم لاړو زه خراب شوم نو هغه ژوند زمونږ زندګي ته خپله ګوري دغه سامان هم زمونږ دی دا په ډاک چې پروت دی نو یو شی هم موږ نه لرو په دې چې زمونږ د کور نارینه نشته دی چې ما ته ټیم په ټیم خواړه راکړي اوبه راکړي او ماشومان مې په دغه حال دي زه هم چې هغه کوم منډې ترلې مې ورته کولې کوم ځای نه مې ډوډۍ موډۍ ورته راوړله زه مریض یم اوس نه شم کولی چې خپل ماشومانو ته حفاظت وکړم اړې کړم یا د دوی وږې مور ولټوم نو زه دې په ځان یم الله دې ګیروي وهم او کوټه کې پروت یم په هغې هېڅ موږ نه لرو نه اوړه شته نه غوړي شته نه چای شته نه بوره شته او نه داسې خپل پردی و زمونږ چې دې مړي کې موږ ته راوړي وې چې دغه تاسو واخلئ او وخورئ دلته کښېنئ ورته یو څه موږ کره نشته دی نه څادر څه چې یو دانه کمپله نه وه چې موږ په خپو اچولې وې نه د دې ماشوم وه او نه زما وه اوس شته دی اوس هم نشته دی نه ګرم ټیکرې او نه کمپله دغه کوم شیونه چې زاړه ماړه دي دا موږ ته یو بل لا کړي دي ورکې تا د خپل مشکل ویوي موږ درې خپلې څلور نه هېڅ شي خوراک هم نشته چې یو ټیم وکړو بل ټیم نه چې بل ټیم وکړو بل ټیم نه هېڅ شي هم نشته نه کال نشته نه چپړ شته همداسې ګرځي بس دغه عالم دی د خوراک مې هېڅ شي هم نشته پلار مې ګردې خرابې دي کار نه شي کولی کور کې بس پروت ورونه خویندې مې مور له چغې وهي موږ له خوراک پیدا کړي چې موږ یې وخورو بس د خوراک د راسه لږې ګرځي په یو کور او په بل کور ګرځي او بس راټولوي او خپل یې خوري چې مردار یې او کار رقم ته یې خوري او بس خپل ساعت پرې تېروي خپل وخت پیاړی پلار مې کار نشي کولی ګردې خرابې د کور کې پروت دی او نه خویندې مې بس موږ نه غواړي موږ چې په کار کې پروت دی او چغې سوري وهي د ما دوا وکړئ پیسې نشته چې موږ یې دوا وخورو یو بل نه غواړو نه یې راکړئ قرض یو د اور دپاره ورقوتۍ موږ کور کې نه لرو چې اور پې بل کړو یا ګیس ډبه یو بخارۍ یو څه شی چې زه ته یې ګرم کړمه کښېني د ماشومانو حال وګورئ ټول ورځ داسې بازار کې ولاړ یا بوتلونه ټول یا خیرات جمع کړي هغه دا بوتل ټولې دا ګونګی دی څنګه یې مایو هم دی ګونګی هم دی دا ګورئ دا ګوره دا د ماشومانو حالات ته وګورئ دا ګورئ چې دا کالي نه لري چپلک نه د وچا کړي چپلک دې نشته دی ها نه کالي چپلک نه لري مژاړه دا هم خو تکلیف نه لري دا هم چټه لري دا هم لري خدام ناروغه ده
مذهبي تکلیف ډېر لري دینه کې مکروب دی هغه لري خو دا ټول میکروب لري ټول ناروغ دي نور دا ولکه هلک اوس موږ شو دي باندې جټکا راغلی ښه نو را سره اوسئ قدرمنو یو څه وربرېږي به چا سودا درکوم راځئ اوس به یو څه درکړم خوراک ویسه ورېړې کېده وهله خوشحالي دا وهلې دا بوریا خوشحالي دا وهله قدمندو دا د 2000 افغانیو سودا ده چې دغه مرسته د حاجی بابا هډوال شرکت رئیس الحاج عبدالرحمن هډوال صاحب لخوا ترسره کیږي څه ورکو ورجی ورکو 2 بورې وړه ورکو من لوبیا ده بوره دي 2 بوتله تیل دي آلو چای مالګه او پیاز لاسونه جګ کوي د زړه نه د حاجي صاحب محترم ته دعاګانې وکړي لاسونه جګ کوي خدای پاک دې تکلیفونو حجر د موږ سره ورکړي او الله تعالی دې یو فصل دې مجري یو استوب ورته ورپوره کړي او خدای پاک دې تاسو ته د دې تکلیف حجر درکړي چې موږ بېوزلو په سیم دروازه یې ایله کړله او موږ پوښتنه او باساسه مو کړلو همدغه اوس موږ مور بچي په داسې تکلیف وي چې موږ سره خپل لاسه پښې نشته دی چې موږ یو ډاکټر ته ځان ورسو یا کوم ځي ته ځان ورسو که نه د ځان باساس وکړو په دونه سخت تکلیف کې او چې تاسو دونه جرأت وکړو او دونه زموږ پوښتنه وکړله الله تعالی دې تاسو ته هم د دې تکلیفونو حجر درکړي او د حاجي بابا ته دې خیر من قدمندو دا زموږ خپرونه انشاءالله بیا به ستاسو خدمت ته حاضرېږو